السلام علیکم دوستانو، ستړي مشئ، الله دې وکړي چې روغ به وای راته. دا د 5,000 ویزو خبره نن ډېره عامه شوې وه چې ګواکې متحده عربي امارات افغانانو ته 15,000 ویزې ورکوي. نو غواړم چې په نننۍ ویډیو کې همدې باره کې وضاحت درکړم چې آیا متحده عربي امارات په حقیقت کې افغانانو ته 15,000 ویزې ورکوي یا صرف دوی د دغه 15,000 کسانو کوربتوب کوي. نو هیله لرم چې تر پایه پورې ملتیا وکړئ. دوستانو، د هر څه نه مخکې زه تاسو بوځم د متحده عربي اماراتو بهرنۍ چارو وزارت رسمي ویب سایټ ته، کوم چې د سکرین باندې درته ښکاري. دلته دوی وایي چې متحده عربي امارات به په موقت ډول هغه 15,000 افغانانو کوربتوب وکړي کوم چې د افغانستان څخه دریم هیواد ته ځي. دې خبرو ته مو خیال دی دلته د ویزو هیڅ ذکر نه دی شوی. دلته داسې نه دی ویل شوي چې متحده عربي امارات به 15,000 افغانانو ته ویزې ورکړي، بلکې دلته داسې ویل شوي دي چې دوی به په موقت ډول 15,000 هغو افغانانو کوربتوب وکړي کوم چې د افغانستان څخه دریم هیواد ته ځي. نو کوم ملګرو سره چې دې باره کې پوښتنه ده چې متحده عربي امارات 15,000 افغانانو ته ویزې ورکوي، نو امید لرم چې زما خبرو په اورېدو سره ستاسو دا پوښتنه حل شوې وي. دوستانو، د دغه 15,000 کسانو په باره کې به هم معلومات درکړم چې آخر د 15,000 کسان څوک دي چې متحده عربي امارات به کوربتوب کوي. آیا دې کې عام کسان شامل دي؟ نه، دلته عام کسان نه دي شامل. دلته داسې لیکل شوي دي چې متحده عربي امارات د امریکې په غوښتنه به د دغو 15,000 کسانو کوربتوب کوي کوم چې به د کابل څخه، دلته د خبرې ته خیال وکړئ، کوم چې به د کابل څخه د امریکې په ځانګړي الوتکه کې متحده عربي امارات ته سفر کوي. امریکې په ځانګړي الوتکه کې به څوک ځي؟ تاسو ته پته ده چې اوس مهال چاته اجازه ورکوي کېږي؟ صرف هغو کسانو ته اجازه ورکوي کېږي څوک چې د سفر اسناد ولري، او د اسناد څوک ورته برابروي؟ او هم دوی ورته برابروي. نو عام کسان په دې کې نه دي شامل، صرف هغه کسان شامل دي کوم چې بهرنیانو سره کار کړی دی او دوی د دغې اسناد ولري، ورسره د سفر کولو اسناد هم ولري. نو صرف دغه کسان به په دې نږدې ورځو کې د کابل څخه متحده عربي اماراتو ته ځي، چېرته به چې په موقت ډول متحده عربي اماراتو کې پاتې کېږي، د هغې څخه به کم دریم هیواد ته بیا ځي. نو امید لرم چې تاسو به د معلومات ګټور تمام شوي وي. د نورو داسې معلوماتو لپاره تاسو احمد ټایمز تعقیبوئ، انشاءالله چې زه به هم په وخت خبروم. نور ستاسو د سپورټ او دعاګانو څخه د زړه له کومې مننه کوم. ښاد او باد اوسئ.